مشر ورور باندې د خبردارۍ نارې ووایه. ته څنګه مشر وروره چې پر خپله خور باندې لاس پورته کړه؟ زه درته وایم چپ شه، کنې خوله به دې په وینو در ولړم. نو دې ورور ته بیا دا هم وروښیه چې د مشر سره څنګه خبرې کېږي. تاول خپل ځان مشر ثابت کړه او بیا د مشر او کشر حق وغواړه. ورېنداره مې ستا د ظلم د لاسه ولاړله او کور یې پرېښوئ. اوس دا یو کشر ورور در پاته دی، هغه هم دې ته مجبوره کوي چې وتښتې. زما سره بحث مه کوه، دا ماغزه مې سره ایښي. د مخه دې دغه غجمه ګل د بې غیرته د پیسو د اخیستلو ماته دې د ټول عمر پېغور جوړ کړي. الف مد آس. آس الف انار. آس انا دا اوس سبق دی؟ نو خاجي بیا ولې دا سبق دی؟ دا څه کیسه ده؟ ورکه خورجانه غواړي سبق زده کړي. ښه، تا خو ډېر ښه ښکارونه پکښې وکړه چې اوس په خور باندې سبق وایه. ورکه که سبق وایي کمه بده خبره خو نه ده. د دې کوره څه مسخرې مه جوړوه او مه خلک را باندې خندوه. 5-6 سپارې ویږي دي، خپل لمونځ اودس کولی شي. د دې شیطاني سبق هېڅ ضرورت نشته چې د ښځو ژبې اوږدوي. سبق دی ورکه، سبق که دیني وي که دنیاوي وي خو دواړه ضروري دي. په مکتب کې معنی سره راته ویله چې زموږ په کلي کې ښځینه ډاکټر ته ډېر سخت ضرورت دی. ښه، ته په دا عمر کې د خپلې نازولي خور څخه ډاکټره جوړې؟ که جوړ شي کم بالا خبره خو نه ده. د دې پر ځای چې یو مریضه ښځه نارینه ډاکټر ته لاړ ښه دي که ښځینه؟ رېدی، خوله دې بنده کړه. زه مشر یم که ته اوس ما ته عقل راشه. سمه ده ورورکه، زه سبق نه وایم، خو تاسو یو د بل سره جنګ مه کوئ. کور مو خراب شه، په دې کور کې هره ورځ نوي نخرې وینم. زه به وکولی شم چې د سپورټ په واسطه د خپل ځان او خور هغه ارمانونه چې زما لپاره لري پوره کړم. شوه تېره شپه لا شوه ګلرخان ودلې خواږه یاران ودلې رقیبان نه وه اغیار نه وو محبوبان ودلې خواږه یاران ودلې رقیبان نه وه اغیار نه وو محبوبان ودلې خواږه شیریني ولې جاکا کو شیریني حدود به نه و راغلی وو خو تا خبره ورسره وکړه او که یا خبره خو مې ورسره وکړله زوروره، خو هغه خپل پر هغه زاړه خره سپور. زما په خیال عسکرو ته د هغه د دې ځای خبر تا ورکړی وو. ما یاره ورکړی خو دې وو، سړی د یارانو څه خبره نه پټوي. او تر خوله راڅخه ووتل. نو ځکه هوښیاران وایي وایي خپلې خولې ته هم باید سړی قیضه ور واچي. هغه متل چې نه دی لیدلی ځوان چې وایي خپله ژبه مو ځواج ورېده که لا دومبله. یاره خبرې مه اوږده وه، لنډه خبره وکړه. حدود څه ویله؟ یاره هغه دې نه پرېږدي سره معلومویې د خنجره سره راغلی وو. بره ما په سر لاس ور تېر کړي یو دم چې لنډه پرې ووهلو. ما جمعه ګل څه خطا سوی و، ما بله پلار دی هم داسې نه کوي، خپل پرېږدي پښېمانه دي. ولي جان کاکو جمعه ګل د هېچا د خنجره نه بیرېږي، صرف د هېچا دوې سترګې را باندې ګرانې دي. که د هغه دوو سترګو خاطر نه وای نو ما به وختي دا د حدود کار وکړی وای، او که ته دا کار نه شې کولی نو ما ته پرېږده، زه یې په چم پوهېږم. جمعه ګله وایم چې د حدودو سره ونه ښکېلې په دغه کې به دې خیر وي. جمعه ګل چې تر څو پورې د خپلو عارفانو سره معلومه نه کړي نه یې پرېږدي. آفرین سړی اوس ورسره معلومه یې که یاره خدای پاکه زموږ جمعه ګل یاره کامیاب وکړي. راشه چیرې ځې جمعه ګله ځوانه، راشه دا شنه چلمه دوه ووایه چې بیا چې پرسته شي. راځه بیا خاره درسره وو جان کاکو. راشه جانه ګل خشاف دارم الله سم کامیاب غوښتي. دا دلیلا مردانې دانې پر مځکه وپروت، دا دلیلا مردانې دانې پر مځکه وپروت،
راولېدلې ټوله ستوري د اسمان ودلې خواږه یاران ودلې راولېدلې ټوله ستوري د اسمان ودلې خواږه یاران ودلې رقیبان تا خو د ډېره قهره د خپل زوی زمري پوښتنه هم ونه کړه. کاغذ ما زوی وای تا به د ځان سره نه بیولی یو نو زوی د خپل مور جلا کېږي. هغه اوس چیرې دی؟ هغه په خونه کې دی. ما ویله که ستا اجازه وي نو را بیولم. چیرې دی؟ رایوله. ای د خره ولې هلته ولاړې دلته راسه. سړیه ما ویله که ستا اجازه وي نو زه به زمری بېرته ښوونځي ته واچوم. ته لیونی که د لیونیو اوبه څښلي دي؟ زه خو معلم نه ورڅه جوړوم. زه د خپل پلار نیکه کاروبار پکوم. وروره اوس خو ښوونځي ته ور واچوه چې د کاروبار وخت یې راسي بیا به کاروبار وکړي. ژبه ورې زه اوس دومره بیا کڅوم چې ته ماته عقل راشه. وروره که یې د ښوونځي سبق ته نه ور واستوې نو د یو مدرسې سبق ته خو یې ور واستوه. زما هېڅ سبق نه خوښېږي. سبا به ستا په رقم راته ولاړې بابوله علي به راته وایي چې دا صحیح دی او دا غلط. یا بابا زه سبق نه په وایم په بل چې مې سبق ووایه څه خیر مې ځینې یووي. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. دوی خو خاندي. دا پر چی خاندې؟ خاندم په دې چې د نړۍ خلک هم ځاته ورسېده او موږ څه کوو. هغه د پښتو متل جوړېدل دی چې وایي دوه پک هغه هم سره ورک. د دې پر ځای چې موږ یو د بل سره وجنګېږو او بدنچي سره وکړو دا به ښه نه وي.
چې یو څو هلکان ستا سره ټیم او یو څو هلکان زموږ ټیم سره یو ځای کړو تر څو د خپل ښار او خپل وطن نوم وځلوو. که دا خبره د زړه کوې موږ هم د تا کم نه یو. راځه چې سره معلوم یې کړو. یاره دا څه وایه دی خو زورور دی. د ده دپاره یوه لاره ښه ده چې باید پښې ور ماتې کړو. که تاسو زما په نه راتګ خوشحاله کېږئ نو سره سبا څخه دا میدان تاسو در پرېږدم چې څنګه تاسو خوشحاله څخه رقم سیده. یارې دی موږ دا فیصله کوو ته به دا میدان نه پرېږدې. موږ تاسو به یو ځای لوبه کوو او په خپل منځ کې به شیطانانو ته ځای نه ورکوو چې موږ تاسو په جنګ سره واچوي. ډېره ښه خبره چې وکړه. موږ دې شي ته فکر وکړو نو کېدای ښه راتلونکې ولرو. یاره ستا څخه ډېره مننه چې زموږ سره دې سوله وکړه. موږ هم د هغې ورځې راهیسې پټو د کومې ورځې راهیسې چې موږ ستا سره جنګ کړی وو. موږ ویل چې یا به وروره خبر کړې او یا به هم په حکومت کې عریضه راباندې وکړې. مګر ما خو هر څه کولی سوای. ما ځان سره فکر وکړئ زه خو د تمرین نه ووتم داسې نه تاسو وځئ خو اوس په وخت نه ضایع کړو د زده تمرین وکړو. وانګه زویه چیرې ځې؟ مورکۍ در څو پورې به زه په کور کې ناست یم ځمه د باندې چې یو کار مار پیدا کړم نوره د مو ته ډوډۍ خوند نه راکوي. یا زویه ستا د باندې تګ ته ضرورت نشته. هغه د پلار دې اخته دی دغه نه پیدا کېږي چې ویې خو. مورجانې زه پوهېږم چې ته ما ولې راګرځې. زه خو بس هسې زویه. مورکۍ ته په دې بیرېږې چې داسې نه وي دا زوی دې بېرته په نشو اخته سي. زوی ما اورېدلي دي څوک چې دغه نشه پرېږدي هغه زاړه ملګري یې بېرته پخته کوي. هو مورې که په هغه باندې څوک په کور کې باور ونه کړي او د پخوا په نظر ورته وګوري نو خامخا به هغه په نشو اخته کېږي. زه باور لرم چې زما مور داسې نه ده. هغه پر خپل زوی باندې باور لري. باور هغه خبره خو چې زویه صحیح ده. ته دا ماته ووایه چې ته چیرې ځې؟ زه هغه ځای ته ځمه چیرې چې زما اوس هغه ځای ته ډېر سخت ضرورت دی. زویه داسې نه چې پلار دې خوا بده کړي. ته هغه ته ووایه ورته پر لونګ باندې اعتبار وکړه. زه ستاسو د دواړو مرستې ضرورت لرم او ستاسو د دواړو دعاګانې زما د کامیابۍ لپاره ضروري دي. د خدای په امان. السلام علیکم خورجانې. رېدیه څه کیسه ده چې داسې خوشحاله معلومېږې؟ خورجانې خوشحاله په دې یم چې نه مې د اوږو څخه یو لوی بار ښکته سو. څنګه بار ښکته سو؟ د خپلو عارفانو سره چې هر وخت مې پیغورونه راکول او جنګونه مې راسره کول خو نن مې د هغوی سره روغه وکړه. دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی. زه ستا د فوټبال خلافه نه وم. بس ګرده ورځ به مې زړه ختلی و چې داسې نه وي د هغه هلکانو سره دې جنګ کړی وي. یا خورجانې جنګ ولې کومه ورېنداره چېرته؟ هغه په اشپزخانه کې د ډوډۍ پخوي. زور ځم. ورېندارې سلام علیکم ورېندارې. زمری چېرې دی؟ هغه په خونه کې دی بیده دی. ولې مکتب ته نه دی تللی؟ یا ستا ورور نه غواړي چې هغه سبق ووایي. او وایي ورېندارې یو خو تاسې بس ورورکه زه خپله خبره ورسره کوم. یا وروره زه نه غواړم چې بیا یو وارې په دا کور کې بدخوندي راسي. که بدخوندي جوړېږي په داسې کار باجي او دی خوابدي کېږي یو وارې نه خدای دې سل وارې خوابدي کړي. یا وروره خدای ته به زارۍ وکړو چې دی په خپل ښه او بد په خپله پوه سي. کاکو بس دی اوس باید چې موږ دا انتظار بالا ختم کړو. کوم انتظار؟ ولې کاکو یوه خبره پنځه پلاره باندې که د کومې ورځې چې مې د وجود د خوره دوې ښایستې سترګې لیدلې دي خوبونه را باندې ارام سوي دي. بس وامه
ژر در ژره د واده د سره روغه وکړه او بیا مرکه ورته وکړه چې ژر در ژره واده وکړم. تا بیا د لیونیانو خبرې شروع کړې ها؟ د ودونو سره ومه دوستي ناممکنه ده، دښمني چې درانه وخته وچلېدل دا د قسمت خبره ده. کور ته یو کار وکړه. څنګه کار؟ اول به کول راسره کوې. څنګه کول؟ اول خو کار راوښیه. درته وایم خو اول کول راسره وکړه. څه دا کول؟ ته به زما په مرکه ورځې د ودود کور ته. دا څنګه خبرې کوې وراره؟ هغه زموږ د وینو تږی دی. وینې؟ څښلي خو یې نه دي. په دې ښار او کلي کې لږ مړي سوي دي، لږ وینې توی سوي دي. یو لار نه یو لار خو سته. ورسه مولوي صاحب وروله، اغا جان وروله، خان اکا وروله، یو جرګه پر وکړه، مرکه پر وکړه. ستا مغزه خراب دي که د لیونۍ اوبه څښلي دي؟ مغزه مې نه دي خراب او نه مې لیونۍ اوبه څښلي دي. هغه وخت به لیونی سم چې دا کار ونه شي. بس دی بس ته نارې مه وه. زه یو لار نه یو لار ورته پیدا کوم، خو یوه خبره مې په یاد ولره، که ستا په طریقه کار ونه سو نو بیا به زما په طریقه عمل کوې. کاکو ته چې هر څه وایې هغه صحیح دی، خو اوس به ته زما په مرکه ورځې.